لکه سوشل میډیا له زه په دا مقصد باندې راوتی یم چې زه به د مظلوم اواز اوچتوم او غریب سره به مرسته کومه به کومه چې کومه زموږ وس مطابق وي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو. ویس کرنی یم د کرنی ټي وي په شیشه باندې نه فني غته اوس ته مخاطب یم. د مینوالو په غوښتنه د یو نوې مرکې سره راسره د جمرود د سیمې جنید افریدي صاحب دی چې د دوی نه ما د دوی د ژوند فن او د نورو کوم د دوی هوبیانې دي څه کوي څه نه کوي د هغې په باره کې به موږ تاسو ته وایو. راځئ موږ سره اوسئ. جنید بهی لومړنۍ خو ته په خپل پروګرام کې ډېر مینه هرکلی او ستړی مه شئ. ډېره مننه د خوشحاله او آباد که قدردان اوسئ. مننه ته جنید بهی دره ته ووایه چې ژوند دې څنګه روان دی؟ شکر الحمدلله فضل او کرم دی په موږ باندې. جنید بهی خلکو ته خو پته هم ده چې تاسو سکول وایې خو دا هم ورته واضحه کړئ چې تاسو کوم کلاس کې سبق وایې؟ زه په 9 کلاس کې. ښه جي 9 کلاس کې سبق وایې. دې فیلډ ته تاسو څنګه راوتئ؟ دې فیلډ ته بس زه ورکوټې وم اوا 2013 بس ماما مې رانه پکچر وښکله نو زه نه پوهېدم بیا دغه شانتې پکچران مې ډېر وایرل کېدل بیا دغه شانتې ویډیو شوله خو زه هلن کې پوهېدم هم نه نو ویډیو بس هسې پوښتنې مختنې به یې رانه کولې که نه 2013-14 کې نو ما به جوابونه ورکول. زه ډېر ورکوټې وم خو هلن کې داسې و چې ما به بخیر خبرې کولې او نو دغه شانتې بیا خلکو به ویډیوګانې خوښولې او وایرل کېدې به نو بس بیا دغه شانتې پیج له جوړ کړو نو بیا ورو ورو بس دغه شانتې دې حد ته راورسېدم. دا هم معلومه کې مینوالو ته چې تاسو د نورو غریب خلکو سره ډېر زیات مرستې کوئ نو د دغې حوالې سره تاسو وایئ؟ نو بس زه خو میشن لکه سوشل میډیا له زه په دا مقصد باندې راوتی یم چې زه به د مظلوم اواز اوچتوم او غریب سره به مرسته کومه به کومه چې کومه زموږ وس مطابق وي. نور بل ته به هم وایو چې مطلب تاسو هم خپل وس مطابق وکئ. خو اول به شروعات د ځان حالې نو ما ځان شروعات اول اخیستی دی انشاءالله زه اول کوم ورسره پخپله کوم بیا نورو ته وایم چې وکئ ورسره. صحیح. او څومره خلکو سره تاسو د 2013 نه واله تر اوسه پورې کومک کړي وي؟ تقریبا 10 کاله وشو. 10 کاله وشو 11 خو دومره حساب یې نشته دی خو دلته په ګاونډ کې یو 3 کورونه دي د هغو مطلب هر څه ذمهواري ما اخیستې ده چې د میاشتې کم پیکیج ورله زه حالم مکمل کور هر څه ورله زه ساتم تر دا پورې چې روغ بیمارې شي نو زه یې ساتم. ولې چې هغه مطلب کور کې لکه د 2 کورنو داسې دي چې پلانې پوډریان دي یو داسې دی چې هغه مزدوره دی نو بس د هغې وجې نه ذمهواري ما اخیستې ده. دې کې سکون شته دی که نه؟ ډېر زیات سکون دی پکې لږ نه. صحیح. نور چې تاسو کله دا میشن تاسو لکه یو کور له دا میشن کمپلیټ کړئ نو څه محسوسوئ؟ ډېر زیات سکون راته میلاویږي او په دې ټیم کې ما له داسې هغه رایاد شي چې چا سره غټ پیجونه دي او غټ پیجونه وي ورسره ویډیوز جوړوي څه کوي ټیک ټاک یې جوړوي په هغه کې پیج یې مشهور شي حالانکې په هغه کې ښې ویډیوز نه اپلوډ کوي د غریب مدد پکې نه کېږي لږ د مظلوم اواز پکې نه اوچتېږي په هغه کې ټول ډمټوپ کېږي ډمتوب پکې کېږي ډمتوب خوروي دا معاشره موږ له تباه او برباده کوي د موږ چې دا کم ینګ جنریشن دی هغو باندې غلط اثر پرېوځي نو هغه سوچ دې سره هم نشته. په هغې ټیم کې ماله دا سوچ راشي چې ارمان ده چې زما غوندې سوچ د نورو خلکو هم جوړ شوی وي لکه څنګه سوچ زما جوړ شوی دی. بالکل. او فارغ وخت کې هر څوک چې کوم دی کوشش کوي چې څه وکړي څه کرکټ وکړي څه ستاسو څه داسې کرکټ خوښوئ څه خوښوئ تاسو؟ کرکټ خوښوم خالي ګورم نور لکه دومره ټایم ما سره شته نه چې مطلب زه کرکټ وکړم. څه احساسات زړه کې لرئ څه خواهش مو دی چې مخکې نو بس 2 خواهشونه مې دي حقیقت خبره شي 2 خواهشونه مې دي. یو دا چې د کم زه د غریب سره ودرېدلی یم د مظلوم خلاف وشم چې دغه حوصله مې نه راښکېږي حوصله افزي مې ورو ته ورو کېږي همدغه شانتې کوم وي. بل دا چې د الله کور ته لکه هر مسجد د الله کور دی خو زه وایم چې مکې ته ځان ورسوم سعودي ته حج وکړم عمره وکړم نو هغې ته مې کوشش دی. جنید بهی په اخره کې څه پیغام ورکول غواړې مینوالو ته؟ په اخره کې زه خپلو ملګرو ته دا پیغام ورکوم چې نفرتونه ختم کړئ نفرت سره په جنګ شئ او مینه محبت سره دوستي وکړئ ځان ته یې راجوښ کړئ. ډېره مننه الله ته خوشحاله کړم. کتونکو دا و جنید افریدي چې تاسو ته څو خبرې شریکې کړي د دې د ژوند او فن په حوالې سره نو تر بلې خپرونې پورې موږ لره کې اجازت هر چېرته چې ښاد آباد او بریالي اوسئ د لوی الله په امان.